السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدین، اللهم ایدنا بروح القدس، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ امثال القرآن پروگرام کے بنن منگا لیکچر نمبر 22 وایو دویشتم نمبر لیکچر او نننی لیکچر دی د غیر اللہ سرپرست جوړولو والو مثال۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 41، 42 اور 43 کی اللہ تعالیٰ فرمائی: مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ کم خلقو چې د الله نه سیوا نور کارساز جوړ کړي دي، داغي مثال د جولا پشانته دی۔ چا چې یو کور جوړ که او بېشکه په کورونو کې د ټولو نه زیات کمزوري کور د جولا کور وي، کاش که هغې ته د دې خبرې علم وي۔ بېشکه الله تعالی ته هر یو څیز د هر یو شي هغه ته پته ده۔ چاته چې هغې د الله نه سیوا اوازونه کوي، هغه ډیر زبردست او ډیر حکمت والا دی۔ او دا مثالونه دي کوم چې موږ د خلکو د پاره بیانو او په دې باندې صرف علم لرونکي هی پوهیږي۔ اوس د دې مثال سیاق و سباق چې دی هغه صدا سے دی چې الله سبحانه وتعالی په سوره العنکبوت کې د مختلف انبیاء او د قومونو ذکر کړی دی او د هغې د شرک، چا چې د الله نه سیوا نور خلکو نه خپله سهاره جوړه کړې وه او خپل معبودان یې ترې نه جوړ کړي. د نوح علیه السلام ذکر دی چې هغه په خپل قوم کې 950 کاله پورې پاتې شو۔ بیا الله تعالی د ابراهیم علیه السلام واقعه بیان کړه، بیا د لوط علیه السلام او د هغه د قوم واقعه بیان کړه، د مدین والو په باره کې خبره وکړه، بیا الله تعالی د فرعون، قارون او د حامان ذکر وکړ۔ نو دا ټول پټول اقوام یا افراد چې دي څوک چې د الله سره په شرک کولو کې یو شانتي وو، اگرچه په دې کې څه مختلف خصوصیات هم وو، خو په دې ټولو کې دننه کامن چې کوم یو شی و هغه شرک و، د بوتانو عبادت و، غیر الله سره د زړه وابستګي وه۔ خو د دې انجام څه شو؟ په دې کې د هیچا سهارې د هیچا هم پکار رانلې، د هغې د معبودانو دی له هیڅ فایده ورنه کړه۔ آخرکار په دې باندې د الله عذاب راغی۔ الله سبحانه وتعالی د دې دا عمل د یو مثال سره بیانوي چې کومو اقوامو او کومو افرادو د غیر الله سره خپل تعلق وابسته کوي تړه یا د غیر الله سره خپل تعلق جوړ کړ، د هغې نه د نفع حصول یا د نقصان د ختمېدو چې کومه توقع یا تمه ولرله، نو دا مثال هم په دې باندې اپلای کیږي۔ عبرت دی د ماضي د خلکو د پاره هم او د حال او د مستقبل خلکو د پاره هم۔ څوک چې دا طرز عمل اختیاري چې د الله نه سیوا نور خلق پله سهاره ګڼي، نو ارشاد دی: مثل الذی اتخذوا من دون الله اولیاء، مثل مثال یعنی وصف حالت، الذین د هغې خلکو، د کمو خلکو کم چې بوتانو نه خپل معبودان جوړوي، اتخذوا چا چې جوړ کړي دي، من دون الله د الله نه سیوا، اولیاء مددگار، اولیاء
اولیاء چې دا د ولی جمع ده. ولی څه ته وایي؟ محبت کولو والا ته، دوست ته، مددگار ته. بل دی ناصر او نصیر. د مددگار د پاره لفظ ناصر هم استعمالیږي او نصیر هم استعمالیږي. نصیر سو کی کم چې د ظلم او د زیاتې په وخت کې مدد د پاره را ورسی. دغه شانته ناصر چې دی هغه کم یو مددگار هم کی دی شي، خو ولی داسې مددگاری کم چې د اخلاص او د محبت سره مدد کوي. نو د دې لحاظ سره دا لفظ چې دی دا د ناصر او د نصیر نه زیات جامع دی. هغه خلک چې د الله نه سیوا نور خپل د محبتونو مرکز جوړ کړی دی او اغي دا غنی چې اغي په مشکل کې بددي په کار راشي. نو د دې حال څه دی؟ کمثل العنکبوت، پشانت مثال د عنکبوت دی. عنکبوت وی جولا تا. جولا چې دی سپایډر دا یو معروف کیرډ دی کم چې د خپل جال جوړولو د ویب د پاره سپایډرز ویب پتا سو اوریدلی. دا سپایډرز ویب چې دی دا ډیر زیات مشهور دی او د دې د پاره دا پیجندل کیږي. په لیدو کې خو ډیر نری، ډیر نازک او کمزوري وي او په حقیقت کې اومغه واقعي ډیر کمزوري وي، ځکه چې دا جال چې دی دا استچا پس پکار ناراضي. نو د عنکبوت چې کوم لفظ دی دا واحد، جمع، مذکر، مؤنث ته هر څه د پاره ویل کیږي، خو د دې زیات تر استعمال د مؤنث جولا د پاره کیږي. کله چې عنکبوت ویل کیږي نو جولا مرادي مؤنث دی، یعنی په اردو کې وته وی مکړی، او د دې برعکس د سړی د پاره لفظ استعمالي کی مکړه. نو مکړی او مکړه. عنکبوت کې چې کوم واو او تا ده دا زائده ده، لکه څنګه چې په طاغوت کې په طاغوت والا لفظ چې دی هغې کې دا دوه لفظونه چې دي دا زائد دي. نو د عنکبوت مثال څه دی؟ اتخذت بیتا، چا چې جوړ کو یو کور. اتخذت دا د باب افتعال نه دی، اتخاذ یعنی چې مهنت وکي او یو شی جوړ کی. سی جوړ کړو بیتن کور، دا بات یبیت بیت نه دی، هغه ځای کوم ځای کې چې انسان شپه تیری. د کور مقصد سی کور ایم د دې د پاره چې انسان په دې کې سکون عمومي. ټول ورځ چې انسان چرته کوم کارونه کوي خو د شپې واپس خپل کور ته راځي. په کور کې د کم چې نږدې عزیزان اوسیږي، د مور پلار، د اولاد، د خاوند، ښځه، بچي ټول په یو ځای اوسیږي. کور د دې لپاره جوړیږي چې یو خاندان ته پروټیکشن حاصل شي. دغه شانته کور د ګرمۍ او د یخنۍ نه هم انسان بچ کی، د سیلې او د طوفان نه بچ کی او د سکون ځای وي. اوس د جولا کور چې دی دلته کې چې د کم کور خبره کیږي دا د جولا چې کم کور جوړی هغه په دې کې هیڅ مقصد هم نه پوره کوي، نه د ګرمۍ نه د یخنۍ نه بچ کولو والا دی او نه هغه د چا د اوسېدو قابل دی. په اتخذت کې تا چې دی دا د تانیث دپاره دی، یعنی دا هغه کور دی کوم چې مؤنث جوړی، فیمیل جوړی، ښځې جوړی. عام طور باندې که تاسو وګورئ نو کور چې دی هغه سړی جوړی او بیا خپله ښځه هغې ته راولي، خو دلته کې سړی چې دی هغه اسم نه کوي، دا ښځه دا کور جوړی. مذکر جولا چې دی هغه کور ولې نشي جوړولی؟ وایي چې د ده په جسم کې د دې خبرې اړو صلاحیت نه وي، دا صلاحیت د مؤنث ته ورکړی شوی دی د جولا په سلسله کې. بیا فرمای وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، بېشکه د ټولو نه زیات کمزوري او په کورونو کې یقینا د عنکبوت کور دی. د جولا کور څنګه دی؟
د جولا کور د ټولو کورونو نه زیات کمزوري او کمې فائدې والا دی، انتهایی ناپایدار دی. جولا کور خو جوړی خو پاغي کې هغه د خپل ځان د پاره سزا نه رانیسي، بلکې جولا چې دی د جولا دا کور چې دی دا د ایس کار نه ګرمي یخنی خوا کوي او نه زبله فائدہ ور کوي. که وکتی شي نو د جولا کور نه دی بلکې د ښکار یو پنده د یو جال دی. پس د دې په ذریعه هغه مچ را اونیسي او د خپل ځان د پاره د خوراک بندوبست کوي. نور ټولو کورونو په مقابله کې د دې جولا دا جوړ شوی کور چې دی دا دې ته کور نه ویل کیږي، بلکې دا د ښکار رانیولو یو ډنګ دی، یو جال دی. د دې نه ولا مثال ورکړی دی چې د جولا د کور په شانتي چې کوم غیر الله دی هغه د انسان د پاره هیڅ د فائدې سبب نه دی، اسم پکار دراتلو والا سیزونه نه دي. لو کانو یعلمون، کاش چې اغي په دې خبره باندې پوي دی او که چرې دې ته علم وي چې دا سهارې سونه کمزوري دي نو دی به بیا چرم دی خپل ځان له سهارې نه وي جوړې کړي، او که دی ته دی لا د دې په کمزورۍ باندې پویدل دي نو بیا دې وګوري چې د جولا کور کې جولا دا کور په دې باندې لږ ځان پوي کې کنه. لو کانو یعلمون. اوس شرک چې دی داغه علاج څه دی؟ د شرک د بیماری علاج علم دی، چې انسان د الله تعالی معرفت حاصل کی، داغه پیژنګلو حاصل کی، داغه اسماء او د صفات علم حاصل کی، داغه په نومونو ځان پوي کی، داغه د عبادت ته طریقو علم حاصل کی، د الله سبحانه و تعالی په باره کې ځان پوي کی. بیا فرمایي ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، بشک الله تعالی ته پته ده چاته چې اغي आवाज کوي او اغي اچ پریدي سسیت ته چې आवाज کوي. یعنی دا څنګه ده چې غیر الله ته आवाज کوون کی مشرکین او اعمال او افعال هغه الله ته معلوم نه دي، یا د الله نه پټ دي دا کارونه کوي. الله تعالی د دې د ټولو حرکتونو نه ډیر ښه واقف دی. يدعون، د يدعون لفظ چې دی دا د دعا نه دی، او دعا دوه قسمه وي، یو ای دعای عبادت، یو ای دعای مسله. هغه ورځ ما تاسو ته دا ویلو چې د عبادت आवाज چې کوم دی، یعنی عبادت کې چې کله موږ आवाज کوو هغه ته دعای عبادت ویل کیږي، او دعای مسله پکم کې چې سوال کیږي. دعای عبادت په خپل आवाज کول هم بذات خود په خپل هم دا عبادت ده، دعا کول هم عبادت ده. خو انسان چې کله د الله د عبادت لپاره ودرېږي، یعنی مثلا په منځ کې الله اکبر وای او انسان لاسونه اتړي نو دعاګانې هی غواړي. سوره فاتحه په خپل دعا ده، بیا دا غینه پس د قرآن څخه حصہ لوستل کیږي، بیا تسبیحات وی، د دینه پس هم دعاګانې دي، بیا په سجده کې هم دعاګانې دي، بیا التحیات او په درود شریف دا ټول هم یو قسم دعاګانې دي. منځ بظاهر عبادت دی، خو یو طریقې سره دا دعای عبادت دی، یعنی دا سه عبادت ته پکم کې چې صرف دعا هی دعا ده، پکم کې چې د الله تعالی سره یو کنیکشن مضبوطیږي. دعای مسله چې دا پاغي کې براه راست سوال کیږي د څه فائدې د حصول د پاره یا د شر د لری کولو د پاره. دلته د غیر الله عبادت کولو والته د الله تعالی د طرف نه لکه یو قسم رټل کیږي، سرزنش کیږي داغي چې څوک داغه د ذات سره شرک کوي، داغي عبادت کوي، یعنی د بوتانو عبادت کوي،
الله تعالی ته د دې ټولو اعمالو پته ده او د کم یو سیزم چې کوي من شی که د وړوکي نه وړوکي شي یا د غټ نه غټ شیز ته چې هم هغې عبادت کوي یا ورته اوازونه کوي هغه هر څه الله په علم کې دي او دا حقیقت دی چې د مشرکینو معبودان باطل چې دي یعنی خلکو څه آسماني بوتان جوړ کړي دي لکه چې فرشتو ته د الله لونه ویلي دي نعوذ بالله او هغې له د اله درجه ورکړې ده او د هغې نه مدد غواړي بیا انبیا علیه السلام کې څه چې دي هغې له د اله درجه ورکړې ده قوم نوح چې و هغې نیک خلک چې و هغې نه اله جوړ کړي ود یعوق یغوس نصر او سوا هغې نه دې خلکو اله جوړ کړي د ابراهیم علیه السلام قوم چې و هغې د کاڼي بوتان یا د لرګو نه چې کومې مورتیانې جوړې کړې وې هغې نه خپل الهان جوړ کړي د اهل عرب مختلف قبیلې وې او هغې مختلف بوتان جوړ کړي لات منات عزا دا ټول بوتان یې جوړ کړي نن سبا هم خلکو یو شی داسې نه دی پرېښی کوم چې هغې خپل اله نی ګڼلی یا د کوم نه چې هغې مدد نه غواړي یا د چا په وړاندې چې هغې سر نه ټیټوي څه خلکو مړه زبرګانو نه خپله سهاره جوړه کړې ده کله چې هغې له څه مشکل راشي نو فوراً د هغې قبرونو له ورسي یا لرې ناست الله پرېږدي او هغې ته اوازونه کوي د هغې نه مدد غواړي او هغې خپل فریاد رس ګڼي من شی کې د اول نه د اخره پورې چې څونه څیزونو پوجه چې شوې ده یا څونه عبادت چې شوې دی هغې یې سهاره جوړ کړي شوي دي د هغې نه مدد غوښتلی شوی دی نو دا ټول په دې کې شامل دي الله سبحانه وتعالی ته پته ده چې کم یو قوم کم افراد او کم خلق چرته کې چا نه خپل معبودان جوړ کړي دي وهو العزیز الحکیم او هغه غالب دی او حکمتونو والا دی یعنی هغه ته د چا د مدد ضرورت نشته د چا د سهارې د چا د سفارش ضرورت نشته په خپله په ټولو باندې غالب دی کمال حکمت والا دی چې کومه فیصله کوي نهایت د حکمت باندې مبني فیصله کوي هغه ته د چا د مشورې ضرورت هم نشته هغه په خپلو فیصلو کې په خپلو مشورو کې هغه ته د چا د شاملولو ضرورت نه پیښیږي وتلک الامثال نضربها للناس او دا مثالونه موږ د خلکو د پاره بیانو که د جولا مثال دی که د مچ مثال دی که د ایرې مثال دی او که د سراب مثال دی د مثال بیانولو مقصد څه دی کوم یو شي چې مثال وي دا موږ د خلکو د پاره بیانو چې خلک په خبره باندې پوه شي وتلک الامثال یعنی یو نه دي دوه نه دي بېشمېره مثالونه دي کوم چې د خلکو د فایدې د پاره د تعلیم د پاره په قرآن کې بیان شوي دي او نه صرف دا چې په قرآن مجید کې بلکې په حدیث رسول صلی الله علیه وسلم کې هم د ډېرو شي مثالونو په ذریعه په خبره باندې پوهه ورکړې شوې ده ځکه چې د دې په ذریعه ډېر شي داسې څیزونه دي چې انسان هغه د هغې سوچ کولی شي هغه محسوسولی شي او په خبره باندې یعنی خبره ورته ډېره بهتر طور باندې واضح شي وما یعقلها الا العالمون او په دې باندې نه پوهیږي مگر علم والا خلک یعقلها د دې لفظ دا لفظ چې دی دا د عقل نه اوته دی عقل څه ته وایي عقل هغې قوت ته وایي چې کوم د علم د قبلولو دپاره تیار اوسیږي یعنی د هغې د راغونډولو دپاره تاسو ته څه انفارمیشن ملاو شو نو عقل هغه محفوظ کی
هغه علم چې کم د دې قوت په ذریعه حاصلېږي هغې ته عقل وایي. عقل هغه قوت دی کم چې علم قبلوي، او هغه علم کم چې د دې قوت په ذریعه حاصلېږي هغې ته عقل ویل کېږي. وما یعقلها مطلب څه شو؟ په دې کې د غور و فکر نه پس هغه خلک په خبره باندې پوهیږي کم چې د خپل زړه کې د عقل سره د دې تطبیق کوي، دا بیا امپلیمنٹ کوي. دا کم خلک وي؟ کم چې حقیقي علم والا خلک وي. د چا علم چې د هغې د زړه په ګهرایانو کې ورننوځي. دا سلف صالحین چې وي دي چې به کله د قرآن په یو مثال باندې نه پوهېدل نو بیا به په هغې باندې به یې جړاګانې کولې. عمر بن مرة نه روایت دی چې هغه وایي چې ما چې کلم د الله په کتاب کې یو آیت لولم یا چې ما چې به لوسته یا لولم په کوم باندې چې زه نه پوهېږم نو زه بیا ډېر زیات غمجن شم، خفه شم، ځکه چې ما د الله تعالی دا فرمان اورېدلی دی چې وتلک الامثال نضربها للناس وما یعقلها الا العالمون. ځکه چې د عالمانو یو ډېر لوی مقام او درجه ده. د علم خپل یو فضیلت دی، او چې کم خلک په مثال سره په خبره باندې نه پوهېږي نو داسې دي لکه چې اډو علم نه لري. د هغې علم هېڅ حقیقت نه لري. هغې د دې دپاره په دې خبره باندې جاړي چې آیا موږ په دې کیټګري کې اډو رازونه چې موږ په دې خبره باندې نه پوهېږو. چې کم خلک قرآني مثالونو باندې پوهېږي یو قسم دلته د هغې مدح یعنی تعریف شوی دی چې په دې کې تدبر کولو او په دې باندې د پوهېدو ترغیب منتلی کېږي، او در اصل اهل علم کې دا شمیرل کېږي. دا خلک الله سبحانه وتعالی چې کوم مثالونه بیان کړي دي هغه اهم مسائل او اهم مقاصد بیانولو دپاره بیان کړي دي. الله تعالی زمونږ نه څه غواړي چې مونږ په دې کې غور و فکر هم وکړو، د دې نه نصیحت هم ونیسو، او د دې د پیژنګلو نه پس خپل فکر او خیال بدل کو او خپل عمل ورسره بدل کو. نو چې کم کس ضرب الامثال باندې د پوهېدو کوشش اډو نه کوي، د هغې طرف ته اډو توجه نه کوي، نو دا شی د هغه دپاره څه پسندیده شی نه دی. نو لکه هغه د خپل عقل اډو صحیح استعمال نه دی کړی. دلته د هغې خلکو مثال بیانېږي چا چې د الله نه سیوا نور اولیاء او بوتانو وغیره عبادت کړی دی، او د دې نه هغې د فایدې امید لري، او په خپله بیمارۍ یا په تکلیف کې یا د څه قسم شر لرې کولو دپاره د هغې نه رجوع کوي. دا معبودان څوک هم کیدی شي، خوا که هغه جمادات دي یا حیوانات دي یا انسانان دي، که جمدي دي که مړي دي، کم یو شی چې دی د الله نه سیوا چې د کم شیزم انسان سهاره را اونیسي د هغه مثال د جولا په شانته دی. او کیږي دغه شانته چې کله جولا خپل جال جوړی نو هغه محض وقتی فائدہ یا سهاره وي خو هغه ته په دې کې اوسېدل نصیب کیږي نه، ځکه چې هغه د اوسېدو اډو قابل نه وي. دغه شانته د مشرکینو باطل معبودان چې دي هغې نه خپل پرستارو ته هیڅ فایده نه حاصلیږي. په خپله مشرکین په سختو حالاتو کې باقی ټولې سهاري پرېږدي او صرف د الله سهاره رانیسي، د الله سبحانه وتعالی طرف ته رجوع کوي، د هغه نه دعاګانې غواړي. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الدین. کله چې هغې په کشتۍ کې سواره شي
نو الله ته आवाज کوي په دې حال کې چې داغه د پاره عبادت خالص کول والوي. سوره العنکبوت آیت 65. نو دا خو دې په دنیا کې د دې حال. د قیامت په ورځ بم دا باطل معبودان چې دي دا بددي اس پکار ناراضي. دا کمزوري سهاري دي کم چې اغي جوړی کړی دي. ځکه چې کله اغي د قیامت په ورځ باغی ته وای چې مونږه بس تاسو عبادت کو نو تاسو زمونږ مدد وکې. نو اغي بدی ته وای چې ما کنتم ایانا تعبدون، تاسو خو به زمونږ سره عبادت نکو. سوره یونس آیت 28 ده. او اغي به د دې د عبادت نه بریو ذمه شي، د دینه به بیزار شي. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. او په کومه ورځ چې به فرمای اواز کې هغه شریکانو ته کوم چې تاسو ګمان ساتلو، نو اغي باغی ته आवाज کوي او اغي به ولا هیڅ جواب نه ور کوي. او مونږ به د دې پمینس کې د هلاکت یوا کند مشترک کو، یعنی اوس په د هلاکت نصیبا بل اسم نه. سوره الکهف آیت 52. څنګه چې د جولا جال کمزورې او بے وسه اس تحفظ نشي ورکولې، د خشانته بوتان او د مورتیانو عبادت کول والا هم دا غینه اس فائدہ نشي حاصلولې. اهمه نقطه صدا چې د جولا دا کور چې دی دا د دوو اعتبارو سره کمزور دی. حسی یعنی د سټرکچر د اعتبار سره او مانوي اعتبار سره. جولا چې د کم سیز نه جاله جوړی هغه ریخم او داسې ډیر مین شانته تاری کم چې بعضې وخت لیدلو والا د ټیک طریقې سره لیدیم نشي الا دا چې کاغه داغه په لاس پورې اونخلي. هغه چې کم یو تصور یا ډانچه قائمه کړې ده چې غیر الله د دینه سفایده لکه د دې سره سفایده ورکول شي، کچره دیلا د دې جال سره تشبیه ورکړي شي، نو د سټرکچر په لحاظ سره دا انتهایی کمزوري شي دی. دا جال دومره کمزوري وي چې په یو ټک او پړک کې ماتي شي. که تیز سیلې ور باندې راشي، که باران پې راشي، بس ختمېږي. تقوی شان په قرآن پاک کې الله تعالی فرمای ومن یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. او الله سره چې کوم شریک ګرځولې دي نو لکه چې هغه د اسمان نه راغورځېدلې دي او بیا مرغو هغه اوچت کړی دی او یا هغه هوا بل ځای ته اوچت کړی دی او غورځولې دی. اگر چې وایي چې د دې صرف یو سنگل تار وي او دا د فولادو نم زیات یعنی 15 کرته زیات مضبوطی، خو د دې نه باوجود د هیڅ قسم بوج نشي برداشت کولی. هر تار انفرادي طور باندې مضبوطی، خو د دې د ملاویدو سره جوړېدل والا کور چې دی هغه مضبوط نی. بظاهر ډیر شي کورونه ډیر مضبوط په نظر راځي، خو جولا د کور جوړولو نه پس سړی جولا سره صرف دونه وخت را نږدې کیږي د کم نه چې هغه صرف اگې پیدا کی او بیا عمدای په خپل مړ کی. د دې نه پس چې کله بچی پیدا شي او هغه لږ په هوش کې راشي نو هغه اړ خپل مور مړ کی او وی خوري. لکه چې مانوي اعتبار سره هم دا کور ډیر زیات کمزور دی. په د انسانانو کې کمزوري کور هغه نه دی کم چې جوګیان دي یا جونګړي دي. کمزوري کور هغه دی کم چې په لیدو کې خو ډیر مضبوط دی، خو هغه کې اوسیدونکي یو بل نشي برداشت کولی، یو بل مړ کی.
ښځه او خاوند د یو بل خلاف دي، بچی او مور پلار د یو بل خلاف دي. وان اوهن البیوت، د جولا کور د دواړو اعتبارونو سره کمزوري دی. په دې کور کې هیڅ سکون نشته او د دې اوسیدونکي د یو بل سره اړو وفادار نه دي. په کم کور کې چې د یو بل د پاره سهاره نه وي، اعتماد نه وي، ټرست نه وي، یو بل ته مدد نه ورکړی کیږي، د یو بل د پاره د آرام باعث نه وي، صرف نفرتونه هی نفرتونه وي، نو هغه کور سونه کمزوري دی، هغه اړو قائم پاتې کیدی نشي. په دنیا کې هم هغه د عبرت نښه جوړه شي. دا جولا چې دی د دې ساخت څنګه دی، دا جوړ شوی څنګه دی. د جولا خپې وړې وي او سترګې غټې وي او د ساخت د اعتبار سره د نورو مخلوقاتو نه مختلف دی. دا د یو جولا اته خپې او شپږ سترګې وي او د سترګو کېدو باوجود د لیدو طاقت چې دی کمزوري وي، دی لیدی نشي. ښکار صرف د هغې د حرکت سره محسوسولی شي او هغې ته ورسي. د جولا درمیانه عمر چې دی هغه کال نم زیات نه، خو ټرنټولا جولا چې دی هغه د 13 کالو نه زیات هم جمدی پاتې کیدی شي. اتو کې یا د 10 کالو په عمر کې بلوغت ته ورسي. جولاګان چې دی دا د تنهایی ژوند تیری. بس ډیر سنه جولاګان داسې دي چې د هغې اجتماعیت پسند دي، لکه یو ځای اوسېدل غواړي، خو دا پکې ډیر کم دي. بعض جولاګان د پن د سر عمره باریک وي او بعضې چې وي د ډینر پلیټ برابر غټي وي، یعنی د دې سایزونه مختلف دي. جولا په هوا کې کور جوړی کم چې بے بنیاد وي، نو چې د کم کور بنیاد نه هغه زیات وخت پورې قائم هم نشي پاتې کېدی. هغه د خپل رستنی خپې چې دی د هغې سره لچکدار ریشمي تار جوړی، کوم چې سخت او لچکداري، او دا تار د دې د خېټې نه د راوتو والا کومه ماده چې دا د هغې نه جوړیږي. ډیر شي خلک په لیدو کې ډیر سخت دي، خو د دې نه باوجود کمزوري وي ډیر. فرعون، حامان، قارون یا نمرود وغیره شو، په لیدو کې خدا ډیر سختو، خو د ماشي په شانته کمزوري مخلوق د نمرود خاتمه وکړه. که انسان وی یا د الله نه علاوه څه بله سهاره وي، بظاهره کاغه په مضبوط هم ښکاري او انسان داغه د مدد امیدوارم وي، خو لږ شانته د ځمکې یا اسماني نفسانی آفت هغه را وغورځي. بعضې خلک په لیدو کې ډیر سټرونګ په نظر راځي، او که تاسو وګورئ نو یو وړه شانته بیماری یا حادثه چې پې راشي نو دی ختم کی. افلاطون وایي چې په ټولو څیزونو کې د ټولو نه زیات حریص چې دی هغه مچ دی، حرص والا دی، او په ټولو کې زیات قناعت پسند چې دی هغه جولا دی. یعنی الله د ټولو نه ټولو څیزونو کې زیات قناعت کولو والا رزق چې دی د ټولو نه زیات تحریص کې دننه ایښی دی. بهرحال دا د دې په باره کې یو فیکټ و. د جولا د جالې ژوند ډیر لګي، په کلاو ځای کې د یو ورځې نه زیات نه ایساریږي. که د هوا تیزې څپېړې وي یا یو غټ جولا راغی یا یو غټ کیړی راغی هغې سره وجنګېده، یا بعضې وخت جولا د خپلو لاسونو سره هم هغه جال مات شي، خو چې څنګه هغه جال مات شي نو جولا بیا په کار کې ولګي او په نیمه ورځ کې یا 3 پاوه ورځ کې چې ده نو دی دا جال چې دی بیا جوړ کی. جولا جاله صرف د خېټې ډکولو دپاره جوړی
د پاره د دې چې ښکار پکې راټینګ کی، یعنی د دې د پاره نه چې د دې بچی دی پدې کې اوسېږي، هغې سره د دې هیڅ دلچسپي نه. دا د خپلو د اګو هغې وخته پورې حفاظت کوي تر څو پورې چې د دې بچی راونځي، او د هغې نه پس دا یا بیا د هغه ځای نه لاړه شي، او یا پس ته د مضبوطېدو نه پس خپل بچي یې مړه کي. د دې مثال نه چې کوم سبق مونږ ته حاصلېږي هغه څه دی چې د الله نه سیوا ټول سهارې چې دي هغه کمزوري دي. که انسان د هغې عبادت نم کوي، د هغې نه دعاګانې نم غواړي، خو که انسانان سهاره ګڼي چې دا زما د بوډاتوب سهاره ده، یا دا بچی به په بوډاتوب کې زما په کار راځي، نو انسان چې دی د خپل اعتبار سره ډیر کمزوري دی. اغله اصل سهاره د خپل رب هی پکار ده، عمده هی توحید خالص دی، ځکه چې وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزوري پیدا کړی شوی دی. کم انسانان چې مونږه مضبوط ګڼو یو هارت اٹیک پې راشي ورڅه ختم شي. کم انسانان چې مونږ د خپل ځان د پاره سهاره ګڼو، تاسو وګورئ یو مور پلار دی بچی پیدا شي، هغه بچی د هغې د بوډاتوب نه مخکې د هغې په ژوند کې مړه شي، نو بیا به د دې سهاره څوک وي؟ نو اصل سهاره د انسان الله تعالی دی، بچی نه دی. د دې غلط فهمۍ نه دی پکار دی چې مونږ راوځو. هغه خو خپل مدد په خپل هم نشي کولی، د بل چا د پاره به څنګه سهاره جوړیږي. خپل حقیقت باندې پوهېدل پکار دی چې مونږ هم کمزوري یو، او د چا چې سهاره اخلو هم کمزوري دی. ضعف الطالب والمطلوب، کمزوري همیشه د سهارې په تلاش کې وي. هغه غواړي چې څوک دې وي چې هغه د په چا باندې باور کولی شي، چاته چې هغه د خپل زړه حال اورولی شي، هغه له تحفظ ورکولی شي، د هغه حفاظت کولی شي، هغه د تکلیفونو نه بچ کولی شي، د هغه دفاع کولی شي، هغه ډیفنډ کولی شي کله چې د هغه خلاف ډیر خلک خبرې کوي. څوک وي چې د ضرورت په وخت کې د هغه په کار راشي، چاته چې هغه فریاد وکي او خپل خفګان، غم او تکلیف کې هغه ته आवाज کوي. دا ټول د انسان ضرورت دي. دا کمزوریانې په انسان کې بلې اخودي شوي دي د پاره د دې چې هغه د الله طرف ته رجوع وکي، د الله عبادت وکي، د الله په مخامخ ټیټ شي، الله خپل سهاره جوړ کی. کله چې انسان د الله په مخامخ خپل کمزوري ږدي، نو بیا الله تعالی داغه په کار راځي. څنګه چې اوس لکه تاسو خپل رب ته جړه فریاد وکي، نو د یو انسان په زړه کې به هغه خبره واچي الله تعالی، او د هغه انسان په ذریعه به تاسو مدد وکي. خو که تاسو انسانانو پته مناسي او انسانانو ته د مدد دپاره اوازونه کوي، نو انسان چرم په سخت او په تکلیف کې د چا مدد نه کوي. یو الله دی چې هغه د انسانانو مدد کوي، او د دې انسانانو په ذریعه کوي. نو الله نبی صلی الله علیه وسلم بے حد مضبوط او بهادر انسانو، خو نبی صلی الله علیه وسلم په هر معامله کې بعد الله طرف ته رجوع کوله. او شاتنی انبیاء په باره کې عمدک ویلی شوي دي چې اللهم منیب نعم العبد انه اواب، سوره صاد آیت 30. د جنگ بدر په موقع باندې فرمایلی شوي چې ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذله، طاقت ته چرته نه ملاو شوی، مدد د چرته نه راغلی، او تحقیق الله ستاسو مدد وکړه حالانکه تاسو کمزوري وي. سوره آل عمران آیت 123. رسول الله صلی الله علیه وسلم
ټوله شپه منتونه کول، زارې کولې، اوازونه کول، جړاګانې کولې، په سجده کې پروت و. او څه به وی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، دا به وی او جړاګانې به کولې. کله چې انسان ته د خپل ځان او د باقی مخلوقاتو د کمزورۍ احساس وشي، نو بیا هغه په حقیقي معنو کې د الله تعالی طرف ته رجوع کوي، بیا هغه سهاره جوړي، داغه لمنه رانیسي. الله سبحانه وتعالی فرمایي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. اے خلکو، تاسو ټول پټول د الله محتاج یې، او بېشکه الله بے نیازه او بے حده د تعریف لایق دی. سوره فاطر آیت 15. څوک چې په خپله محتاجي، هغه به د بل چا څه سهاره جوړ شي. کله چې انسان خپل ځان غني او بے نیازه ګڼي، یا په خپل کثرت تعداد باندې باور شروع کی، لکه څنګه چې په جنگ حنین کې شوی، نو اکثر ورته بیا ناکامی کیږي. فرمایي الله تعالی سوره توبه آیت 25 کې اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. ستاسو کثرت ستاسو ایس پکار رانغه. ابلیس چې هغه د خپل عبادت توجه نه ډیر مشهور او د فرشتو مرګره جوړ شوی، خو په لومبني امتحان کې فیل شو. هغه په خپل ځان باندې ډیر ناز غور او په خپل خلقت باندې هغه ویلو چې خلقتنی من نار و خلقته من طین. سوره اعراف آیت 12. داغه په خیال کې اور د خاورې نه زیات طاقتور و. فرعون ته په خپل نیرونو باندې سونه فخر و. قارون ته په خپل دولت باندې سونه فخر و، په خپل علم باندې وته سونه فخر و. دی ټولو غټي غټي دعوی کړې وي، خو د ټولو انجام زمونږ مخامخ دی. نو دا پویدو خبره دادا چې الله هی حقیقی سرپرست دی. والله ولی هو الولی، الله هی اصل مددگار دی. سورہ الشورى آیت 9. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. هغه د مشرق او د مغرب رب دی، داغه نسیبا هیڅوک الہ نشتا، لہذا هغه خپل کارساز جوړ کې، هغه ته आवाज وکې. په مشکل کې صرف هغه خپل مشکل کشا وګڼي، خپل حاجت روای وګڼي. فدعوه مخلصین له الدین، دین داغه د لپاره خالص کې او هغه ته आवाज وکې. هغه د کائنات نظام چلی، شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې داخلي. نور او سپومه هغه مسخر کړی دي، ټول ستوري او سیارې داغه په حکم سره ګرځي. ته الله نه سیوا کوم چې انسانان څګنی، هغه خود هیڅ سیزم مالکان نه دي. ما یملکون من قطمیر، هغه خود کجوري د اډوکی د پوستکی مالکان هم نه دي. سوره فاطر آیت 13. د جند او د مرگ مالک الله دی. یحیی و یمیت، هغه ژوندې کوي او هغه مرگ ور کوي. هغه سره د اسمانونو او د ځمکې کنجیان دي، چابیان دي. له مقاليد السماوات والارض. سوره الشورى آیت 12. ټولې خزانه او هغه سره دي، هغه مشکلات او پریشانیاں لری کولو والا دی. د بندگانو ټول ضرورت هغه پورا کوي. ابراهیم علیہ السلام ویلیو قال افرأيتم ما كنتم تعبدون. وی چې آیا تاسو ته خبر شته د چا چې تاسو عبادت کوئ؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، تاسو او تاسو مخکینی پلار نیکه چې د چا عبادت کو. فانهم عدو لی الا رب العالمین، نو هغه د سوای د رب العالمین نه زما دشمنان دي. الذي خلقني فهو يهدين،
چا چې زه پیدا کړم او بیا هغه ماته لاره ښیي. والذي هو یطعمني ویسقین، هغه الله دی کوم چې ما له خوراک راکوي او ما له څښاک راکوي، یعنی خوراک او څښاک را باندې کوي. واذا مرضت فهو یشفین، او کله چې زه بیمار شم نو هغه ما له شفا راکوي. والذي یمیتني ثم یحیین، او کوم چې به ما مړ کوي او بیا به مې راژوندی کوي. والذي اطمع ان یغفر لي خطیئتي یوم الدین، او هغه کوم چې ماته امید دی چې زما ګناهونه به د قیامت په ورځ وبخي. ربي هب لي حکما والحقني بالصالحین، ای زما ربا مالا کمال علم راکا، د فیصلې د قوت را لراکا، او ما په نیکانو خلقو کې شامل کا. واجعل لي لسان صدق فی الاخرین، او آئنده راتلون کی نسلونو کی زما ذکر خیر باقی اساتا. وجعلنی من ورثت جنت النعیم، او ما د نعمت د باغونو وارثانو کې جوړ کا. سوره الشعراء آیتونه دي دا. ابراهیم علیه السلام د بوتانو د سهاري اغشتو په ځای به د الله سهاره اغشتا، او خپل واړه او غټ ضرورتونه یعنی خوراک، څښاک، صحت هر څه به د الله نه غوښتل. د مرګ نه پس هم چې د کوم څیز ضرورت دی هغه هم د الله نه غواړي، او جنت هم د الله نه غواړي. د دې دپاره مونږ ټولو ته هم صرف الله ته آواز کول پکار دی. له دعوت الحق، ځکه چې د هغه دپاره هیڅ کار هم ګران نه دی. د الله هره فیصله په حکمت باندې مبني ده. د هغې دپاره چې کوم وخت الله مقرر کړی دی نو هغه هم ټیک وخي. الله هغه وخت شی ورکوي کوم وخت چې هغه زموږ د فایدې وي، ځکه چې د الله تعالی فیصله په حکمت باندې مبني ده، او زموږ فیصلې په جذباتو باندې دي. مونږ غواړو چې مونږ ته دا شی د په دې سات ملاو شي. نفع او نقصان د الله په لاس کې دی. د دې دپاره د بندگانو نه لالچ او یره، لکه د بندگانو سره د لالچ او یره نه دي ساتل پکار. بروسه صرف په الله باندې کول پکار دی. اسباب اختیارولو کې هیڅ حرج نشته. اسباب اختیارول شي، خو توکل په چا باندې کوي؟ په صرف په الله تعالی باندې. رازق الله دی. د دې دپاره په بندگانو باندې انحصار نه دی کول پکار. بندگانو له کریډټ نه دی ورکول پکار، ځکه چې بیا انسان د بندگانو غلام جوړ شي، بیا په توحید باندې نشي پاتې کېدی. توکل صرف او صرف په الله باندې کول پکار دی، ځکه چې مددگار صرف الله دی. که یو دروازه بند شي نو الله د بندگانو دپاره نور دروازې کولاوي کی، ځکه چې نفع او نقصان صرف د الله په لاس کې دی. الله زموږ د ضرورياتو نه غافل نه دی. لا تأخذه سنة ولا نوم، او وما ربك بغافل عما تعملون. خو هغه مدد هغه وخت کوي کله چې هغه زموږ په حق کې بهتر ګڼي. د ایمان تقاضا څه ده؟ پر رب باندې توکل کول. وعلى الله فليتوکل المؤمنون، سوره تغابن آیت 13. الله د بندگانو د پاره کافی دی، د هر ضرورت لپاره. حمایت کولو والا هغه دی، هدایت ورکولو والا هغه دی، مشکل وخت کې په کار راتللو والا هم هغه دی. الله د ایمان والو دوست دی. الله ولی الذین آمنو، د الله نه سوا نور خلق سهاره ندی ګڼل پکار. الله تتخذوا من دونی وکیلا،
د وړو او غټو کارونو کې هم د الله سهاره پکار ده. حسبي الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل. انسان د مایوسۍ په کنده کې نه غورځېږي. د خلکو نه چې تمې نه ساتو نو د هغې فایدې څه دي؟ دې سره تعلق ښیي، زړه نه ماتېږي د خلکو. انسان د هغې کس کمزوریانې او مجبوریانې او عذرونو باندې پوهېږي. انسان د غم شکار کېږي نه، بدشګوني نه اخلي چې دا شی منحوسه شو یا نقصان وشو. کله چې انسان دا ګڼي چې څوک ما سره چیټینګ کوي نو بیا هم هغه د الله سهاره رانیسي. کله چې خلک اذیت ورکوي، تکلیف ورکوي، نقصان رسوي نو بیا هم الله نه خپله سهاره جوړوي. بعضې انسانان د انسانانو دپاره فتنه جوړ شوي دي، هغه وخت هم د الله سهاره اخلي او وایي چې یا الله زه خو بېوسه یم، ستا هی سهاره ده ماته. نو بیا د الله دا سهاره اغشتو فایده څه ده؟ د الله د سهارې اغشتو سره دشمنان چې دي هغه دوستان جوړ شي، ژوند اسان شي، غمونه سپک شي، امید سره انسان ژوند تیری، خوشحاله زندگی تیری. اصل خوشحالي چې ده هغه د زړه خوشحالي ده او هغه د توکل نه بغیر اړو کېدی نشي. د الله د سهاره اغشتو سره د الله د سره بیا محبت کوي او الله د ده دپاره کافي شي. ومن يتوکل علی الله فهو حسبه. الله باندې د توکل فائدې څه دي؟ توکل انسان بادر جوړي، د غیر الله یره دړه نه اوزي، د شیطان نه حفاظت ملاویږي، د هغه وهمونه ختم شي، جادو، حسد او نظر بد نه حفاظت ملاویږي. رزق ورته د هغه ځای نه راځي د کوم ځای نه چې دته ګمان هم نه وي. ويرزقه من حيث لا يحتسب. د انسان په رزق کې اضافه کیږي. په الله باندې توکل کولو والا اجر ډیر لوی دی او د متوکلینو دپاره د جنت بشارت دی. بغیر حساب به په جنت کې داخليږي. د کولو کارونه څه دي؟ الله سره خپل تعلق مضبوط کړئ. د الله نه سیوا ټولې سهارې کمزوري دي، د دې په ځای الله سره تعلق جوړ کړئ. الله نه ټول امیدونه وتړئ. هغه سره هر مشکل کې، پریشانۍ کې د انسانانو نه د مدد اغشتو نه مخکې د الله په مخامخ جړاګانې وکړئ. یو ترتیب جوړ کړئ ځان له. کله چې تاسو ته یو مشکل، یو پریشانی راشي نو هغه ټایم کې دا مه کوئ چې په انسانانو پسې منډې وهئ. اول منډې کې جانماز له او په جانماز باندې کینئ او خپل رب ته خپل پریشانی ووایئ او ښه جړا ورته فریاد ورته وکړئ چې یا الله زه کمزور یم، زه بېوسه یم، زما کې بالکل طاقت نشته ستا د ازمایښونو او دا مشکل چې را باندې راغلی دی دا هم ستا د طرفه. خدای دې کړي چې د انسانانو د وجې نه راغلي، خو راغلی د الله د طرفه، ځکه چې د الله د حکم نه بغیر یو پاڼه هم نشي خوځېدی. نو چې تاسو الله ته خپل عذر بیان کړئ، خپل تکلیف ورته بیان کړئ او هغه ته ووایئ چې یا الله که ستا مدد را سره ني نو زما هیڅوک مدد نشي کولی. نو د الله نه دعاګانې غواړئ، الله خپله سهاره وګڼئ. په الله باندې باور کول دا هی د خوشګوارې زندګۍ راز دی. د هغې نه پس بیا اخوا دېخوا منډې وهئ چې کله الله تعالی ستاسو دپاره یو شی اسانوي نو بیا به چې تاسو دعا کړي نو هم د چا انسان په ذریعه به یې درته اسان کړي. فرشتې هم د خلکو مدد له رالیږي، خو دلته کې خو موږ انسانان یو نو د انسانانو په ذریعه موږ ته
هغه شی چې دی هغه آسان شي. الله تعالی نه دعا کوي چې الله سبحانه وتعالی دې زمونږ د پاره کافی شي. زمونږ په زړه کې دې بل چاته د اواز کولو د مدد راتلو خیال پورې ناراضي. او مونږ بس وایو حسبنا الله ونعم الوکیل، چې کافی دې زما د پاره الله او هغه ډیر بهترین کارساز دی. د دې کلمې ډیر ورد کوي. دام وای حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. ما ته الله ہی کافی دی، داغه نه سیوا هیڅوک معبود نشته. ما په هغه باندې باور کړی ده او هغه د عرش عظیم مالک دی. اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تدلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. یا الله زمونږ ټول مشکلات آسان کا. یا الله مونږ په خپل خصوصي رحمتونو کې را اونغاړه. یا الله دنیا و آخرت هم د آل اولاد سره د ټولو مسلمانانو سره خشته کا. یا الله د ټولو مسلمانانو د مړو د جمدو سره معافي او مغفرت وکا. او یا الله مونږ د هرې گمراهۍ او د جهالت نه مونږ له نجات راکا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين ثم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.